تاسو چرته د اقبال مومند صاحب دا نظم چرته اورېدلی دی؟ که نه مې اورېدلی زه تاسو ته ډالۍ کوم او دا نظم د اوسني دور ډېره ښکلې تشریح کوي. لږې واورئ، خوند به ترې واخلئ او عبرت به ترې هم واخلئ. اقبال لاله وایي ما څه خبره کوله، ما دا خبره کوله چې په ځمکه ولې جنګ دی، دا ولې یو انسان د بل انسان د لاسه تنګ دی، دا ولې مخ د عدل شو کېدلی دی بدرنګ دی، دا ولې د شعور پاینه ختلی زنګ دی. ما دا خبره کوله، ما د زړه خبره کوله، ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې که یو نشو تویږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو ورکیږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو قتلیږو، ما دا خبره کوله چې که یو نشو شرمیږو. ما تاسو ته د پلار او د نیکه خبره کوله، ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې سکون نشته دا ولې، ژوندي خلک خو ډېر دي خو ژوندون نشته دا ولې، او د بعضې خلکو له قانون نشته دا ولې، او پښتو په ژبه وایي خو پښتون نشته دا ولې. دې حال کې به مې څو د ژوندانه خبره کوله، ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې ذهنونو کې تیارې دي، ما دا خبره کوله چې ذهنونو کې تیارې دي، د سپینو سپینو خلکو په مخونو کې تیارې دي، خبرې د رڼا کوي خو زړونو کې تیارې دي، او یارانو د یارانو په نیتونو کې تیارې دي. ما دغه د رڼا او د تیاره خبره کوله، ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې په کومه ګناه مرمه، په داسې ګناه مرم چې په بېنومه ګناه مرمه، د ظلم په قفس کې په مظلومه ګناه مرمه. یا خدایه دا څه په نامعلومه ګناه مرمه، خو ما خو د دې خپل تندي سپېره خبره کوله، ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې اولس ترې په عذاب دی، ما دا خبره کوله چې سړي وجنې قصاب دی، او مخې هم د یرې نه پټ کړی په نقاب دی. نو دا لا کومه طریقه ده، دا لا کوم حساب کتاب دی. خو یاد مې شو ما د دې لیوه خبره کوله، ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله. ما دا خبره کوله چې اقبال هسې غږیږي، د وخت په تشدد او استحصال هسې غږیږي، نه پن ورسره شته او نه کمال هسې غږیږي، نه سور باندې پوهیږي او نه په تال هسې غږیږي. اقبال خو ګنې ډېره سره په سره خبره کوله، ما څه خبره کوله چې ما څه خبره کوله.